نبی علیه السلام فرمایي څوک چې خپل لمونځ په کور او یا بازار کې ترسره کړي او هغه څوک چې خپل لمونځ په جومات کې ترسره کړي د جومات لمونځ 25 درجې پورته دی د هغه لمونځ نه کوم لمونځ چې په کور او یا بازار کې ترسره کیږي. نبی علیه السلام فرمایي څوک چې په ښه شان سره اودس وکړي او بیا د جومات لپاره د لمانځه لپاره روان شي او چې کوم بل نیت یې ورسره نه وي نو دی چې کوم هر یو قدم اخلي په هغه قدم باندې الله رب العزت یوه نیکي ورکوي او یوه ګناه یې معاف کیږي. بیا چې هلته لمونځ وکړي او تر یو وخته پورې هلته کیني او د الله رب العزت ثنا او صفت بیان کړي نو پرښتې د ده دپاره د مغفرت دعاګانې کوي او الله رب العزت نه ورته د مغفرت دعاګانې کوي. ای مسلمانه ما او تا څومره ښه وخت لرو، ما او تا فرصت هم لرو، ما او تا ښه وخت هم لرو، تر ټولو ښه زندګي هم لرو، خو بیا هم په کور کې لمونځ کوو. راځئ چې د کور لمونځ نه موږ تاسې په جومات کې لمونځ ترسره کوو ځکه چې د جومات لمونځ 25 درجې پورته دی له هغه لمونځ نه کوم لمونځ چې په کور او یا بازار کې ترسره کیږي.